د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د یتیمانو روزنتون د نږدې 100 تنه زده کوونکو سره د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د روژې د مبارکې میاشت په مناسبت یې اړینه وګڼله چې له یتیمانو او نورو بېوزلو سره مرستې ترسره کړي. د کونړ ولایت له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست او د کونړ ولایت د محترم والي صاحب د هدایت په اساس باندې د روزنتون له یتیمانانو ماشومانو سره خوراکي توکي چې په هغې کې یو خوراکي کیټ ده او یو کارتن کجورې دي او یو څه نور پاخه خوراکي بوتلونه دي، دغه ورته توضیح کوم. بل پلو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو یتیمان د ډیرو مرستو حقدار وبلل او په نورو مرسته کوونکو نهادونو یې غږ وکړ چې د اختر د خوښیو په ورځو کې د یتیمانو لاسنیوی وکړي. د اختر په دغه شپو کې یو کیټ د خوراکي توکو دغه رنګې د کجورو دغه مرسته یې وکړه، موږ ترې مننه کوو. دغه یتیمانان دي بې سرپرسته دي او دغلته د اسلامي امارت د چوکاټ لاندې هغلته روزنه او تربیت ورکول کېږي، موږ مننه ترې کوو. او موږ ډېر خوښ یو، موږ د خپلو مشرانو نه مننه کوو چې موږ ته روژې کې مرسته وکړه. راتلونکي کې هم داسې غوښتنه ده چې نورې هم داسې مرستې وکړي یتیمانانو سره، همداسې بېوزله خلکو سره. د یادولو وړ ده څو ورځې تر مخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د یتیمانو سره د لباسونو مرسته شوې وه.